خوشبختانه چې د افغانستان د ترانسپورت ځمکنی ریاست هم الکترونیک شو. نو زه ډېر هیلهمند یم چې اسان خدمت په ډېر نږدې څو وختونو کې وشو کولی د افغانستان ټول حکومتي کار الکترونیک کی او زه ته ډېر خوشبینه یم او زه د دوی د کار څخه نهایت ډېر راضي یم او انشاءالله چې موږ سره دغه کار یعنی موږ سره چې دغه مرسته په کابل کې وکړه زه هیلهمند یم په ډېر نږدې راتلونکي او دا زما وړاندیز هم دی زموږ په 4 لویو ولایتونو کې لکه هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار کې هم موږ د وان سټاپ شاپونه جوړ کړو. اول ته هم د دوی په مرسته سره موږ وشو کولی چې حکومتي خدمات خلکو ته وړاندې کړو. کله چې زه دلته ترانسپورت ریاست ته راغلم نو دا ډېر زوړ سیستم و او ټول کار په ورځو ځنډېده. موږ په ظرف د یو کال کې وشو کولی چې موږ دلته د سیستم واخلو او اسان خدمت په سره وان سټاپ شاپ رامنځته کړو. تقریبا موږ په مختو وختونو کې یوه کتابچه یا کتابچې د خط سیر تقریبا تر 9 تر 10 یا تر ډېرو پورې شعبې ته مراحل کولې. هغه پروسس موږ راوسته 4 مرحلو ته او همدارنګه موږ د جواز ورکړې په برخه کې تقریبا 23 امضاګانې یعنی 23 پروسس درلودل چې هغه موږ هم د اسان خدمت سره په ګډه کار وکړو. هغه هم تر 4 پورې راوسته. تقریبا تر څو چې موږ دا کار شروع کړی د عوایدو په برخه کې د 10% پورې عواید هم زیات شوي دي او د کتابچې ته مراحل هم ډېر اسان شوی دی. تقریبا اوس موږ د ورځې د 100 نه ډېر تر 1.5 شاوخوا خلکو ته نوي کتابچې ورکوو. 1.5 خلک نور مراجعه کوي. یعنی موږ د ورځو کار تقریبا دقیقو ته رسولی او موږ کوښښ کوو چې دغه سهولت نور هم د افغانستان خلکو ته بیا خصوصا د ترانسپورت سکتور ته رامنځته کړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان حکومت تعهد هم د افغانستان خلکو ته هم نړیوالې ټولنې ته باندې چې په حکومتي ادارو کې ورونچه رامنځته کوي. د دغو اصلاحاتو په لړۍ کې تاسو ته ویلی شم چې موږ سږ کال تنها په مرکزي عوایدو کې 1.50% عواید په سطح د کابل کې اضافه راټول کړل او په ټول افغانستان کې د 800 نه ډېر میلیون افغانۍ عواید راټول کړل چې دا هم د پروسې د رونچه په برخه کې موږ ډېر موږ خپله اقدامونه کړي دي او د دې پروسې کې ولې نه کله چې دا په وان سټاپ شاپ رامنځته شوی دی یو خو هغه مخکینی فساد چې دلته و هغه هم په زه تاسو ته داسې په سلو وایم چې هغه د بیانه تړی دی دلته هغه فساد. بل خلک چې دلته راځي یعنی تاسو به دلته خلکو سره مخ خلک زموږ د کار نه ډېر خوشحاله دي او زه ویلی شم چې یو ډېره خرابه اداره موږ وشو کولی په ظرف د یو کال کې ډېره پاکه اداره کوو. انشاءالله زموږ هڅې به نور هم دوام ولري تر څو وشو کولی چې هغه تعهد چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته او بیا نړیوالو ټولنې ته ورکړی په هغه باندې موږ اقدام وکړو او زه بیا هم په دې کار کې د وزارت ترانسپورت د رهبري او بیا هم د وزارت مخابرات او خصوصا د اسان خدمت د رهبري څخه مننه کوم چې موږ سره ډېره مرسته وکړه تر څو موږ وشو کولی دغه یو ښه پروسه دلته تطبیق کړو. زه چې دلته ګورم یعنی چې خلک ترې خوشحال دي او زه مطمئن یم چې په نورو ادارو کې هم کار کړی خلک به خوشحالي. زه د افغانستان خلکو ته یو زیری ورکوم چې د ادارې سره باید مرسته وکړي تر څو وشو کولی د افغانستان خصوصا اداري کار یعنی د عامه اداره باید موږ الکترونیک کړو تر څو وشو کولی هم ګاونډیو هېوادو سره هم د نړۍ هېوادونو سره سیال اوسو هم زموږ هغه چارې د څو ورځو نه څو دقیقو ته ورسېږي. نو زه ډېر هیلهمند یم. زه خو شخصا او زما اداره ورسره ډېره همکاره ده او زه هیلهمند یم چې نور ادارې به هم ورسره همکاري تر څو وشو کولی هغه هدف چې د افغانستان حکومت ټاکلی دی هغه هدف ته په ډېر اسانه توګه ورسېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله په ترانسپورت اداره کې کله چې وان سټاپ شاپ رامنځته شو په حدود یوه میاشت کې تر اوسه پورې 10 تر 40% پورې زموږ عوایدو باندې اغیزه کړې یعنی زموږ عواید ډېر شوي دي او د خصوصا د ترانسپورت سکتور عوام خلک هم د دې پروسې نه ډېر اسان دي. لکه چې مخکې یوه کتابچه په ورځ ځنډېدله اوس هغه وخت د 8 تر 10 دقیقو پورې رسېدلی چې دا دنه هم د ترانسپورت سکتور خصوصا د شرکتونو مسؤلین نهایت ډېر خوشحاله دي. زما وړاندیزونه د ادارې ته دا دي چې حداقل د افغانستان ټول الکترونیک برخه یعنی موږ همداوس هم فکر کوم زموږ ځینې سرورونه به بیروني یعنی د افغانستان ټول الکترونیک برخه باید دوی په کنټرول کې اوسي او د افغانستان ټول ادارې سرورونه باید دوی سره جاین اوسي او زموږ وړاندیزونه دغه دي چې حداقل د افغانستان حکومت ته دا وړاندیز دی چې اسان خدمت ته یو ځانګړې بودیجه ورکړي تر څو وشو کولی اسان خدمت په ځینو ادارو کې
چې دوی غواړي اصلاحات راوړي، یعنې دوی ځینې ادارو سره مرسته وکړي چې هغو ادارو کې کادرونه استخدام کړي، هغه ادارو ته وان سټاپ شاپونه جوړ کړي، هغوی ادارو ته الکترونیک سیستم واخلي. نو زه د افغانستان حکومت ته دا وړاندیز دی او زما آسان خدمت ته دا وړاندیز دی چې د وزارت مخابرات د وزارت ترانسپورت په الکترونیک سازي کې موږ سره مرسته وکړي تر څو وشو کولی موږ د افغانستان په 4 دېرش ولایتو کې دا خدمات رامنځته کړو. آسان خدمت خو موږ سره د پروسو په اړه باندې ډېره همکاري کړې ده. البته موږ دلته 2 پروسې لرلې، یو د کتابچې د خط سیر پروسه او یو د جواز پروسه چې البته د نقشې نواله د وان سټاپ شاپ د سالون نواله او حتی د پروسو په ساده والي کې د دې په اړه باندې موږ سره ټول همکاري کړې ده او آسان خدمت د همکارۍ نه بغیر زه فکر نه کوم چې موږ دغه پروسه چې نن کامیابه ده او نن مونږ دغه کړی دی د خلکو کارونه مونږ ساده کړي دي، د دوی نه بغیر موږ دا پروسه مخکې نه شو وړلی. نو موږ ورنه ډېر راضي یو او دا پروسه اوس تقریبا چې عملي کړې ده دلته. تو سیستم‌های مشکلات داشتیم ما در شعبه‌ها که در یک شعبه می‌رفتیم مشکلات بود، یک شعبه بود یک شعبه نبود، یا یک مامور یک وقت بود نبود. حالا فضل خدا خوبش دیدیم یک چتر آمده کتابچه نو کردن و بسیار یک سهولت شده برای ما. دلیورا کلش راضی هستن که به خاطر از اینکه همین کل شعبه مثال بررسی کنترل شعبه کتابچه نو کردن جریمه همه چیز دم یک شعبه آمده. اگه یک مامور سابق نمی بود منتظرش می بودم تا 2 بجه و 3 بجه، حالا من اقصد کنم اینجا دم یک اگه یکش نباشه یک حتما است که کارهای ما پیش میره. هم دلیورا ما مردم که اینجا هستیم از این پروسه زیاد راضی است. موږ خوشاله ولې د سیستم نه لورا چې دغه سیستم جوړ شوی ده، موږ موټردار خپل اداره سهولت هم پیدا کړی ده، یو موقعیت نه یو ځای نه موږ اداره کیږو، یو موقعیت نه کار خلاصیږي. تقریبا دغه کار د موږ 15 دقیقې له 15 دقیقې دربار نشي، لږ نه زیات دربار نشي، نه موټردار په تکلیف او نه موږ په تکلیف یو. په ډېره اسانه سهولت سره موږ کولی شو چې خپل کتابچې واخلو، خپل موټردار ته توجیه کړو، موټردار ته کتابچې واخلي، موږ نه لاړ شو رخصت. آیا که نور ملګري مثلا موټردار چې راځي ته خط سیر شوبه لرو، چاته راځي خط سیر کې هغوی هم همداسې په نوبت درېږي، کتابچه یې زیات چې وخت ونیسي 15 دقیقې له 10 دقیقې خط سیر ښکاري، هغو ته هم که مشکل نشته. خو مشکلات هم درلودل، مشکلات هم په چی کې درلودل چې کتابچې شوبې تیتې وي، شوبې تیتې وي، مثلا زه یو شوبې نه ته بل شوبې پورې تلم کېدای شو هغه ساعت مدیر صاحب به و یا به نه و چېرې فاتحه تللی و، یا نور ملګري به همداسې چنان سره فاتحه ته تلل. نور مشکلات دي، وطن د خو جنګ ده، انفجار ده، نه و بار اوس له یو چاته چې اداره کوي له یو موقعیت چې اداره کوي دا ډېر اسانه شوی کار دی. مخکې مشکلات هم درلودل، مشکل و. منګه یو عمومي معلوماتو ټریننګ د ترانسپورت ریاست ته ورکړی چې هغه عمومي معلومات و چې آسان خدمت کوم کارونه کوي او کوم کارونه به په آینده کې تاسو سره وکړي. البته دغه ټریننګ صرف د آشنایي ټریننګ و چې په راتلونکي کې موږ 2 پلانه ورته لرو چې یو تخنیکي پلان ده چې تخنیکي مسایلو کې ورسره کومک کوي او بل په مدیریتي برنامې دي آموزشونه دي د دا 2 ته دایره سره. آموزشي مدیریتي آموزشونه هغه دي چې دوی ته په بخش دوی څه رقم خدمات څه رقم عرضه کوي مشتریانو ته او له کوم اخلاق څخه کار واخلي او واقعا د دو نیازمندۍ په اساس باندې دغه ټول خدمات ورته عرضه کوي. ترانسپورت ریاست کې 2 هغه عامه خدمتونه چې پروسې ډېرې مغلقې وي، وخت نیونکې وي او د فساد زمینه پکې مساعده وه. د هوکړلیک د لاسلیک وروسته آسان خدمت ادارې د ترانسپورت ریاست سره په ګډه کار شروع کړو چې خوشبختانه د اړوند د ریاست دغه 2 پروسې مو چې ډېرې مغلقې وې چې یوه د شخصي ترانسپورتي شرکتونو لپاره د جواز ورکړې پروسه وه چې تقریبا 23 مرحلې یا سټیپونه یې درلودل
د اسان خدمت د ساده سازۍ ټیم له لورې ساده شوه دغه پروسه د 23 قدمونو څخه 5 قدمونو ته رالنډه شوه او د جواسیر کتابچې پروسه وه چې دغه 9 قدمونه یې درلودل خوشبختانه دغه هم 5 قدمونو ته رالنډه کړه چې دواړه پروسې ساده شوې او د دغو دپاره هم پر یاد ریاست کې ون سټاپ شاپ هم د اسان خدمت د انجینرۍ بخش له لورې ډیزاین شو او ورته جوړ مو کړه چې په اوس مهال هغه غوښتونکي په ډېر اسانۍ توګه کولی شي چې دغه 2 پروسې پرته له کوم فساده پرته له وخت نیونې په ساده شکل ترسره کړي او خپل خدمات ترلاسه کړي. اسان خدمت په نظر کې لري چې په راتلونکي کلونو کې دغه سیستم نورو ولایتونو ته هم وغځوي او د کابل نه پیل وکړي د کابل 4 دروازې کمپیوټري کې د ترانسپورټ په همکارۍ سره د ریاست ترانسپورټ په همکارۍ سره او یو سیستم جوړ کړي تر څو وکولی شي هغه ګاډي هغه موټر چې د افغانستان په کچه چې د شخصي ترانسپورټي شرکتونو تر چتر لاندې فعالیت ترسره کوي د دې سیستم لورې پکې GPS او سټیکر انسټال شي او ټریک شي په سم ډول.